السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو ستړي مه شئ. یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې په تېر لوست کې د ریاضي د برخې په تر 21مې پوښتنې پورې موږ او تاسې پوښتنې حل کړي. راځو موږ او تاسې نن پر څومه پوښتنه پیل کوو؟ پر 22مه پوښتنه باندې پیل کوو. په تېر درس موږ او تاسې د 9م فورم و، د 9م فورم په نننۍ په 22مه پوښتنه باندې پیل کوو. موږ او تاسې څخه 22مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده، لیکلي دي که هر کله چې د ABC یو هارمونیک ترادف متولي جملې یا پرلپسې جملې وي، نو په دې صورت کې منځنۍ جمله یې عبارت ده له. پوښتنه په دې ډول شوې ده، لیکلي که چیرته 22مه پوښتنه لیکلي A B او C، که چیرته ABC متولي جملې واوسي یا پرله پسې د یو هارمونیک ترادف جملې واوسي، وی تاسو څه وکئ؟ په منځنۍ جمله یې لاسته راوړئ. منځنۍ جمله دلته څو ده؟ B ده، یعنې B مساوي کیږي له څو سره؟ B مساوي کیږي له څو سره؟ لومړی ځواب چې دې ته موږ تاسو ته راکړی، په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې B مساوي کیږي A جمع C پر 2AC، او دویم ځواب یې راکړی دی چې B مساوي کیږي څو سره؟ 2AC پر A جمع C، A جمع C. او دریم ځواب یې راکړی راته لیکلي چې B مساوي کیږي څو سره؟ 2A پر A منفي C، 2AC پر A منفي C. او څلورم ځواب یې راکړی دی چې B مساوي کیږي A منفي C پر 2AC. موږ او تاسو ته دا ځوابونه راکړي دي. په حل باندې پیل کوو. دا چې راکړي ترادف A B او C حدونه ولري، نو B حد مساوي یا منځنی حد مساوي له څو سره دی؟ که چیرته پرلپسې دا یو ترادف هارمونیکي ترادف اوسي، د دې پوښتنې د حل دپاره چې موږ تاسې B قیمت لاسته راوړو، B مساوي کیږي څو سره؟ داسې وایو که چیرته AN منځني حد دپاره موږ داسې لیکو، د منځني حد دپاره قیمتونه څه لاسته راځي؟ د منځني حد دپاره دا قیمتونه لاسته راوړو. لیکو چې 2 ضرب د هماغه عدد څخه یو عدد پورته خواته ضرب د یو عدد ښکته خواته، یعنې AN منفي 1 پر د هماغو عددونو جمع حاصل باندې، یعنې AN جمع 1 جمع AN منفي 1 AN منفي 1. په دې ډول قیمت لاسته راځي، یعنې موږ او تاسې دا قیمت په دې ډول لاسته راوړو. نو اوس که موږ وګورو منځنی حد د دې څه دی؟ B دی. نو لیکم چې B مساوي کیږي 2 په خپله لیکم د 2 نه عدد چې وګورو پورته خواته، یعنې که د دې خوا نه موږ او تاسې محاسبه کړو، نو اول A دی، بیا B دی، بیا C دی. C یعنې AN جمع 1 مساوي C ضرب د AN یو ترې کم دی، دی نه کم چې شي دې خواته شو A پر A، دا چې مخرج کې C جمع A. که موږ منظم ولیکو نو دا هم په دې ډول لیکلی شو چې 2AC پر A جمع C. نو پس د B قیمت چې موږ تاسو ته لاسته راغی څو کیږي؟ B مساوي کیږي 2AC پر A جمع C، یعنې منځنی عدد یا وسطي عدد د دې څخه عبارت دی. نو په پورتني ځوابونو کې تاسو ګورئ چې پورتني ځوابونو کې موږ کوم ځواب سم دی؟ لومړنی ځواب لیکلی دی A جمع C، دا خو نه دی، بل مساوي دی B ځواب 2AC پر A جمع C. نو زموږ او تاسې دویم ځواب سم ځواب دی چې په دې معادله کې د دې ترادف دپاره منځني یا وسطي حد دپاره راکړل شوی دی. دا و ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې 22مه پوښتنه. راځو اوس موږ او تاسې 23مې پوښتنې ته.
درویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده. لیکلي درویشتمه پوښتنه. درویشتمه پوښتنه کې راغلي وي د راکړل شوي ترکیب مساوي دی له. ترکیب په دې ډول راکړی دی. لیکلي 50,000 د پاسه د 50,000 جمع 50,000 د پاسه د 50,000 وی دا مساوي کېږي دا ترکیب د څو سره. لومړی ځواب یې راکړی دی د لپاره په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې 15 په دویم ځواب کې لیکلي دي 3 او په دریم ځواب کې لیکلي دي 2 او په څلورم ځواب کې لیکلي دي 10. موږ ته دا ځوابونه راکړي دي. د دې ځوابونو ته چې موږ تاسې وګورو راځو په حل باندې پیل کوو. حل کې لیکلي چې 50,000 د 50,000 د پاسه 50,000 جمع ترکیب دی نه 50,000 د 50,000 دا مساوي کېږي. موږ او تاسې د ترکیب دپاره شرایط لوستي وو. شرایط په دې ډول وو که چیرته موږ او تاسې ولوست 0 د پاسه n د پاسه د 0 دا مساوي کېږي هم یو سره. بل شرط هم لوستی وو چې n د پاسه د n دا هم مساوي کېږي د څو سره د یو سره. دا موږ او تاسې په کتابونو کې لوستی دی. په هغه صورت کې چې n شی اوسي کا. په دویم پړاو کې چې موږ او تاسې وګورو په دویم پړاو کې داسې لیکلی دی که چیرته ولرو چې یو شرط دا دی بل دا دی چې r د پاسه n د پاسه د r دا مساوي کېږي یعنې جمع r منفي 1 n د پاسه د r منفي 1 مساوي کېږي r n جمع 1 د پاسه د r د دې سره. دا شرطونه موږ او تاسې کمبینیشن یا ترکیب دپاره موږ او تاسې لوستي دي. نو د دې شرطونو په اساس که دې ته موږ وګورو n د پاسه د n مساوي 1 دی نو پس لیکو چې 50,000 د پاسه د 50,000 جمع 50,000 د پاسه د 50,000 دا مساوي کېږي. دام یو کېږي دام یو کېږي. لیکم چې یو جمع هم یو مساوي د څو سره شو د 2 سره. نو زموږ او تاسو ځواب څو لاسته راغی 2. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ لومړی ځواب زموږ او تاسې 15 دی. دویم ځواب زموږ او تاسې 3 دی او دریم ځواب 2 دی. نو وایي چې دریم ځواب څه دی؟ سم ځواب دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا وه زموږ او تاسې 23مه پوښتنه چې موږ او تاسې حل کړه. راځو اوس هم 24مې پوښتنې ته. په 24مه پوښتنه کې داسې راغلي دي چې که د دلتا او اپسیلون ترمنځ رابطه په دې لیمټ کې لیکلي دي د دلتا او د اپسیلون ترمنځ رابطه یا اړیکه په دې لیمټ کې لیمټ سوال یې راکړی. نو پوښتنه دلته لیکم 24مه پوښتنه د دلتا او اپسیلون ترمنځ اړیکه وي په دې لیمټ کې. کوم لیمټ کې؟ په دې کې چې لیمټ د 12x چې x ته قرب وکړي څو ته؟ 1 ته یا x نږدې شي 1 ته. وی د دوی ترمنځ رابطه څه ده؟ عبارت ده له. ځوابونه یې ورکړي. لومړی ځواب کې لیکلي دي. په لومړي ځواب کې موږ تاسو ته قیمت راکړی چې دلتا مساوي کېږي 12 پر اپسیلون باندې. دویم ځواب یې راکړی دی چې دلتا مساوي کېږي اپسیلون پر 12 اپسیلون پر 12. او دریم ځواب یې راکړی موږ تاسو ته. په دریم ځواب کې لیکلي دي چې اپسیلون مساوي کېږي نه وبخئ دلتا مساوي کېږي 2 پر 3. دلتا مساوي کېږي 2 پر 3 باندې.
او څلورم ځواب یې راکړی دی چې دلتا مساوي کېږي 3/2. دلتا مساوي کېږي 3/2 باندې. موږ او تاسو ته دا څلور ځواب راکړي وي. د دې لیمټ پر اساس د دوی ترمنځ کوم اړیکه ده؟ د چی شي د اپسلون او دلتا ترمنځ. په حل باندې پایل کوو، لیکو حل. حل دپاره لیمټ ده 12x چې x نږدې شي یا تقرب وکړي یو ته، دا به مساوي شي د چی سره؟ د 12 سره. د دې ځای څخه پایله لاسته راځي چې دلته لیمټ چې راغی د لیمټ عدد څو دی؟ 12 دی. نو پس د اپسلون او د دې دلتا ترمنځ مستقیم اړیکه ده. چې دا مستقیم اړیکه ده، موږ تاسو د لیمټ د تعریف نه پوهیږو چې د دلتا او د اپسلون ترمنځ مستقیم اړیکه ده. ځکه که چیرته د اف ایکس تابع اوسي او د هغې لیمټ لاسته راشي، نو اف ایکس منفي د هغې لیمټ چې ال اوسي کوچنی دی د څخه اپسلون څخه. که چیرته ایکس تقرب کړی وي ا ته، نو ایکس منفي ام کوچنی دی د څخه د دلتا څخه. د دغه تعریفو په اساس باندې موږ تاسو لوستي چې دواړه سره مستقیما اړیکه لري. دا چې مستقیما اړیکه لري، که دلته موږ تاسو وګورو په دې ځواب کې، نو موږ تاسو د دې ځوابونو کې باید معلوم کړو چې کومه رابطه کې دواړه سره مستقیما اړیکه لري. نو د دې لپاره موږ تاسو لیکو چې دلتا مساوي کېږي اپسلون پر 12. نو موږ تاسو قیمت چې دا دی دلتا. ښه، په دې ځای کې تاسو ګورئ اپسلون او دلتا مستقیما اړیکه لري او لیمټ چې لاس راغلی څو دی؟ 12 دی. نو په پورتني ځوابونو کې وګورئ دلته غیر مستقیما اړیکه لري په لومړي ځواب کې. په دویم ځواب کې مستقیما اړیکه لري. همدا ځواب زموږ او تاسو چې دی سم دی. دویم ځواب زموږ او تاسو سم ځواب دی. دریم ځواب ته چې راشو، په دریم ځواب کې ثابت عدد یې ورکړی او په څلورم ځواب کې هم ثابت عدد دی. نو دا چې په هغې ځوابونو کې موږ تاسو ته ثابت عدد راکړی، په دریم ځواب کې هم لیکلي دي 2 پر دا اپسلون دی. وبخئ اپسلون او دلته هم اپسلون دی. خو دلته که تاسو وګورئ په دریم ځواب کې چې دی رابطه غیر مستقیمه ده، یعنی مستقیمه نه لري یا اړیکه مستقیمه نه ده. دلته مستقیمه اړیکه لري، خو په مخرج کې چې کوم قیمت دی دپاره ورکړی دی هغه د دې لیمټ نه دی چې لاسته راغلی. نو موږ تاسو وایو چې دا ځواب سم دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو، دا وه 40مه پوښتنه چې موږ تاسو حل کړه. راځو 25مې پوښتنې ته. ګلالۍ زده کوونکو، په 25مه پوښتنه کې داسې پوښتل شوي دي چې انتګرال د ای په توان د 2x ضرب د ډي ایکس مساوي له څو سره دی. لیکو 25مه پوښتنه. انتګرال د ای په توان د 2x ضرب د ډي ایکس وی دا مساوي کېږي له څو سره. په دې ډول پوښتنه پوښتل شوې ده. راځو لومړي ځواب ته. لومړی ځواب چې راکړی دی موږ تاسو ته لیکلي 2 ای په توان د 2 ای په توان د 2x جمع سی. دویم ځواب یې ورکړی دی چې ای په توان د 2x جمع سی. دریم ځواب یې ورکړی دی چې 1/2 ای په توان د 2x جمع سی. دریم ځواب ورکړی چې 1/3 ای په توان د 2x جمع هم سی. موږ او تاسو ته دا څلور ځواب راکړي. د دې څلور ځوابونو دپاره موږ او تاسو په حل باندې پیل کوو چې لاسته یې راوړو. لیکو انتګرال د ای په توان د 2x ضرب د ډي ایکس. که دې ته موږ او تاسو وګورو د رابطې ته، نو پس د دغې انتګرال د ای په توان د mx ضرب د ډي ایکس چې موږ تاسو لرو د دې فورمول په مرسته 1/m ضرب د ډي ای په توان د mx جمع سی. دا یې ځواب دی. نو د دې فورمول دلته که موږ ام قیمت څو دی؟ 2 دی. نو لیکم 1/2 ای په توان د 2x په خپله جمع هم سی. نو 1/2
دا ځواب لاسته راغی. 1/2 ای په توان د 2x جمع سی. په پورتني ځوابونو کې که موږ او تاسې وګورو لومړی ځواب 2 ضرب ای په توان د 2x جمع سی دا ځواب زموږ او تاسې نه دی. ای په توان د 2x جمع سی دا ځواب هم نه دی. دریم ځواب 1/2 ای په توان د 2x جمع سی. نو دا دریم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته هم راوړی دی. نو وایو چې دا سم ځواب دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا وه 25مه پوښتنه. راځو موږ او تاسې اوس 26مې پوښتنې ته. شپږویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده. لیکلي دي په 26مه پوښتنه کې چې n-1 فاکټوریل پر k-1 فاکټوریل ضرب د n-k فاکټوریل یعنې قوس کې دي مساوي له څو سره دي. داسې پوښتل شوې پوښتنه په دې ډول ده. 26مه پوښتنه لیکلي دي چې n-1 فاکټوریل پر څو باندې پر k-1 فاکټوریل پر n-k فاکټوریل وې دا مساوي کېږي له څو سره. وې دا مساوي کېږي له څو سره. لومړی ځواب چې راکړی دی تا په لومړي ځواب کې لیکلي دي. لومړی ځواب یې څو ورکړی؟ n جمع یو د پاسه د څه شي د k جمع یو د پاسه. دویم ځواب یې لیکلی دی چې n-1 د څه شي د پاسه د k د پاسه. او دریم ځواب یې ورکړی دی چې n د پاسه د څه شي k-1 او څلورم ځواب یې راکړی دی چې n-1 د پاسه د k-1. دا څلور ځوابونه یې موږ او تاسې ته راکړي. په حل باندې پایل کوو. حل لیکم چې n-1 پر k-1 فاکټوریل دا هم فاکټوریل دی ضرب د n-1 وبخئ n-k فاکټوریل دا به مساوي شي د څو سره؟ ګورئ ګلالۍ زده کوونکو که موږ داسې ولیکو چې n-1 فاکټوریل په خپله او په مخرج کې ولیکو k-1 فاکټوریل ضرب ده دلته n-1 جمع منفي k په خپله جمع یو فاکټوریل. ګورئ ګلالۍ زده کوونکو یو مې ورسره جمع کوو یو مې ورنه تفریق کړو بېرته چې اختصار کو په خپله هم دا عدد لاسته راځي. نو دا مساوي کېږي n-1 فاکټوریل n-1 فاکټوریل پر k-1 فاکټوریل. که دغه حد ته راشو دویم حد ته n-1 یو قوس ونیسم n-1 منفي علامه مشترک ونیسم. منفي علامه چې مشترک ونیسم k مثبت کېږي k او مثبت یو منفي کېږي ځکه که بیرته دا ضرب کوو هغه حد راکوي کل فاکټوریل. داسې یو حد لاسته راغی. که دې حد ته موږ او تاسې وګورو اخرنی چې کله لاسته راغلی دی نو داسې د کمبینیشن د فرمول داسې رابطه لري چې n د پاسه د څه شي n د پاسه د k او دا مساوي کېږي n فاکټوریل پر څه شي k فاکټوریل ضرب د n منفي k فاکټوریل. دا رابطې ته ورته رابطه ده. دې ته ورته رابطه ده. که موږ وګورو n-1 n د n سره یعنې n-1 سره برابر دی او n-k برابر د چی سره دی n-1 سره. نو دلته k حرف څه شو k برابر د چی سره شو n-k سره. نو په لاندې ډول د دې ځواب که موږ هم دلته ولیکو دې ځای کې نو دا مساوي کېږي د څو سره n-1 د پاسه د چی شي k
کا منفي یو دا ځواب لاسته راغی. نو د دې ځواب د لاسته راتلو دپاره چې موږ تاسې لاسته راوړو لږ به کوچنی ولیکو چې n منفي یو پر کا منفي یو دا زموږ تاسې ځواب شو. پورتني ځوابونو کې وګورئ چې دا ځواب موږ تاسې لرو که نه. په پورتني ځوابونو کې دا ځواب شته که نشته. لومړنی n جمع یو دی، دویم n منفي یو دی، څلورم ځواب سم دی. هو که شته. څلورم ځواب زموږ تاسې څو دی؟ n منفي یو پر کا منفي یو. نو دا زموږ تاسې ځوابونه شو چې د دې شپږویشتمې پوښتنې ته موږ تاسې لاسته راوړو. ښه ګولالی زده کوونکو، تاسو داسې هم کولی شئ که چیرته په کومه ځواب باندې شک ولرئ چې دا ځواب سم دی، هماغه ته انکشاف ورکړئ، په خپله دا حد درکوي درته. اوس مثلا دلته که موږ وګورو، اول دغه رابطه که ستاسو زده اوسئ د منځني حد ته یې مه ګورئ. مثلا څنګه دلته یې وګورئ دې ځای کې چې د n منفي یو او کا منفي یو دی. نو د دې کمبینیشن د فرمول په اساس کا فاکټوریل پر n فاکټوریل دی. نو دې حد چې تاسو په شک کې اوسئ پکې n منفي یو کا منفي یو وګورئ n منفي یو کا منفي یو همدې ته انکشاف ورکړئ، په خپله همدا راځي. نو دا یې لنډه طریقه بله ده چې موږ تاسې کولی شو هماغه خپلې موخې ته ورسیږو. ښه ګولالی زده کوونکو، دا وه شپږویشتمه پوښتنه. راځو موږ تاسې اوس اووه-ویشتمې پوښتنې ته. اووه-ویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده ګولالی زده کوونکو. په اووه-ویشتمه پوښتنه کې راغلی دی چې د اف ایکس تابع مساوي کېږي 2x کل په توان د 100 جمع x په توان د 50 جمع x په توان د 50 او دا جمع یو راکړل شوې ده. دا تابع راکړل شوې ده، لیکلي مشتق سلم مشتق د دې تابع مساوي له څو سره دی. شلم مشتق د دې تابع مساوي له څو سره دی. نو داسې کوم پرې لیکمه چې اووه-ویشتمه پوښتنه لیکلي که چیرته اف ایکس تابع مساوي له څو سره اوسي؟ 2x په توان د 100 جمع x په توان د 50 او جمع یو وای سلم مشتق د دې یعنی d د اف ایکس پر dx په توان د 100 مساوي له څو سره دی. وای تاسو د دې تابع سلم مشتق لاسته راوړئ. حل وړاندې د حل نه ځوابونه باید ولیکو. ځوابونه یې راکړي 140 پر توان د څو؟ پر لسو. دویم ځواب یې راکړی دی چې 100 فاکټوریل او دریم ځواب یې راکړی لیکلي 2 په توان د 100 او څلورم ځواب یې راکړی دی لیکلي 2 په توان د 100 فاکټوریل 2 په توان د 100 فاکټوریل. موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه د دې افادې دپاره راکړي دي. په حل باندې پیل کوو. لیکو حل د اف ایکس تابع څه ده؟ ایکس مساوي کېږي 2x په توان د 100 ضرب د جمع د x په توان د 50 او جمع هم یو. څو مشتق یې غوښتی؟ سلم مشتق د اف ایکس تابع سلم مشتق څو دی؟ ښه ګولالی زده کوونکو، موږ او تاسې که چیرته داسې یوه افاده ولرو چې اف ایکس مساوي کېږي n ضرب د x په توان د n جمع n منفي یو ضرب x په توان د n منفي یو جمع ټکیه جمع یو ضرب د x جمع صفر. که چیرته داسې یوه تابع ولرو د n هم حد تابع واوسي، موږ او تاسې د دې مشتق څیړو. مشتق د دې د رابطو دپاره موږ او تاسې که چیرته یو حد د دې تابع د توان څخه کم واخلو مشتق n دی، که n منفي یو واخلو مشتق، نو دا به مساوي شي څو سره؟ n ضرب د n فاکټوریل ضرب د x او جمع n منفي یو ضرب د
n منفي 1 فاکټوریل دا به ځواب وي. په دویم پړاو کې موږ تاسو داسې وایو که چیرته په خپله د همدې n م حد مشتق واخلو نو دا به مساوي شي an ضرب د n فاکټوریل. یعنې نو ټول حدونه ثابته وړي په ثابت چې وخت ده نو اولی حد پاتې کېږي او ثابت عدد. که چیرته یو حد پرې ور اضافه کړو یعنې f x n جمع یو مشتق واخلو نو دا چې ثابت حد پاتې شوی په n کې نو دا څه کېږي؟ صفر کېږي. څه کېږي؟ صفر کېږي. نو د دې دپاره چې دا صفر شو اوس موږ او تاسې راځو د دې مشتق اخلو. د دې مشتق چې واخلو د پورتنۍ تابع موږ نه څوم مشتق وخته دلته توان سل دی او سلم مشتق وخته نو موږ د دې رابطې څخه ګټه اخلو. نو لیکم چې د اف ایکس تابع چې مساوي کېږي د 2 وخی مشتق به واخلم دلته د دې تابع مشتق چې واخلو څو کېږي ډي سلم مشتق د اف ایکس تابع پر ډي ایکس په توان د سلو دا به مساوي شي. تاسو ګورئ توان دلته څو دی؟ سل دی. سل نو ثابت عدد ان چې دی ثابت عدد 2 په توان د سل کېږي. لیکمه 2 په توان د سل ضرب ده توان څو دی؟ سل یعنې n دی سل فاکټوریل. نو په پورتنۍ ځوابونو کې زموږ او تاسې ځواب دغه ځواب سم ځواب دی چې راکړل شوی دی. وایي ګورئ کوم ځواب دی؟ لومړی 1040 په توان د لسو، دویم ځواب چې دی سل فاکټوریل دی، دریم هم 2 په توان د سلو دی او څلورم څو دی؟ 2 په توان د لس ضرب د سل فاکټوریل. نو موږ او تاسې وایو چې څلورم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا وه شپږویشتمه پوښتنه چې موږ او تاسې حل کړه. نو راځو موږ او تاسې اوس وبخښئ 28مه پوښتنه وه 28مه ده. راځو موږ او تاسې اوس 28مې پوښتنې ته. په 28مه پوښتنه کې داسې راغلي دي چې که چیرته د r 2 منفي 2 4 منفي 4 او 6 منفي مرتبې جوړې راکړي 6 منفي 6 وي نو د تصویر ناحیه مساوي له څو سره ده؟ یعنې د دې اړیکې یا رابطې تصویر ناحیه څو ده؟ اتهویشتمه پوښتنه. لیکم قیمتونه څو دي؟ 2 منفي 2 2 منفي 2 بلې هم 4 منفي 4 4 منفي 4 او بلې هم څو دي؟ 6 منفي 6. غوښتی چې شی دی موږ نه تصویر یا رنج چې غوښتی دی د اړیکې یا رابطې رنج د r مساوي له څو سره کېږي. لومړی ځواب چې ورکړی دی په لومړي ځواب کې څو لیکلي موږ او تاسو ته؟ په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې لومړی ځواب یې راکړی دی منفي 2 منفي 4 او منفي 6. دویم ځواب یې راکړی دی راته دویم ځواب یې لیکلی موږ او تاسو ته 2 منفي 6 2 منفي 6. دریم ځواب یې راکړی دی منفي 2 4 منفي 6 منفي 2 4 منفي 6 او څلورم ځواب یې راکړی دی 4 منفي 6 4 او منفي 6. ښه ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو ته دا 4 ځواب راکړي وي د دې تصویر ناحیه لاسته راوړي د کومې رابطې؟ د دغې رابطې چې موږ تاسو ته په پورته راکړې ده یعنې 2 منفي 2 او بل قیمت چې دی 4 منفي 4 او بل دی 6 منفي 6. دا موږ او تاسو ته
قیمتونه راکړي دي. دا چې دی موږ او تاسو ته دا رابطه راکړې ده، د دې رابطې دپاره موږ او تاسو څه کوو؟ لیکو دا مرتبې جوړې دي چې یو د ایکس بل د وای، یو دا د ایکس او دا وای، دا ایکس دا وای. موږ او تاسو ویلو چې د تصویر نه د تعریف ناحیه چې ده د ایکس قیمتونه دي او د تصویر د وای دپاره چې لاسته راځي. نو پس ډوماین د دې چې دی د پورتنۍ یعنې د ډوماین د آر مساوي کېږي د څو سره؟ 2 د ایکس قیمتونه راخلو 4 او 6. رینج د دې رابطې د آر مساوي کېږي د وای قیمتونه -2 -4 او -6. نو زموږ او تاسو چې موږ نه تصویر ناحیه غوښتې ده نو دا رینج راڅخه غوښتی دی. نو د دې قیمتونه څو دي؟ -2 دی، -4 دی او -6 دی. په پورتني ځوابونو کې تاسو ګورئ چې کوم ځواب سم دی. پورتني ځوابونو کې موږ او تاسو دپاره لومړنی ځواب سم دی -2 -4 -6. نو وایو چې همدا ځواب سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو، دا وه 28مه پوښتنه. راځو موږ او تاسې اوس 29مې پوښتنې ته. نهویشتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې لیکلي دي چې اف ایکس مساوي کېږي 2x په توان د 10 فاکټوریل پر 10 فاکټوریل بیا هم د 10 دویم ځل لپاره فاکټوریل اخیستی دی جمع x په توان د 10 جمع 1 تعبیر راکړل شوې ده. وایي تاسو د دې 10 فاکټوریل مشترکې واخلئ چې مساوي له څو سره دی. یعنې پوښتنه په دې ډول شوې ده چې پوښتنه په دې ډول شوې 29مه پوښتنه په دې ډول ده لیکلي دي چې که د اف ایکس تابع مساوي وي د څو سره؟ د 2 ضرب د ایکس په توان د 10 فاکټوریل پر 10 فاکټوریل بیا یې د دې فاکټوریل جمع ایکس په توان د 10 جمع هم 1 لیکلي د دې تابع مشتق یعنی डी د اف ایکس پر 10 فاکټوریل کې مساوي د څو سره دی؟ مساوي له څو سره دی. دې دپاره چې ځوابونه راکړي په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې 2 په دویم ځواب کې لیکلي دي 1 پر 10 فاکټوریل او په دریم ځواب کې لیکلي دي چې 3 فاکټوریل او څلورم ځواب یې راکړی دی 0 فاکټوریل. موږ او تاسو ته دا څلور ځواب راکړي دي. حل په حل باندې پیل کوو. موږ او تاسو لوستي دي که چیرته د اف ایکس تابع ولرو ان ایکس په توان د ان جمع ان -1 ضرب د ایکس په توان د ان -1 جمع ان وبخئ جمع ټکي جمع 1x جمع 0. که دا اوسي د دې دپاره موږ داسې ویلي چې یو مشتق د دې مشتق یعنی n -1 مشتق یعنی د دې توان n د n څخه یو واحد کم مشتقي عبارت د څه څخه دی؟ n ضرب د n فاکټوریل ضرب د x او جمع n -1 ضرب د n -1 فاکټوریل. که چیرته خپله د همدغه توان مشتق واخلو یعنی n هم مشتق واخلو دا به مساوي شي د څو سره؟ n ضرب د n فاکټوریل. ځکه یو دلته دا چې لري x لري چې یو ورسره جمع شي n هم حد شي پس نو دا x توان یو دی بیرته ثابت عدد پاتې کېږي. دا بل حد له منځه ځي ثابت دی. که بل د n جمع 1 فاکټوریل وبخئ n جمع 1 مشتق واخلو نو دلته دا ثابت حد پاتې شو. ثابت حد چې مشتق والو څه کېږي؟ 0 کېږي. دا قیمت لاسته راځي. د دې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسې د دې تابع مشتق اخلو. پورتنۍ تابع په دې ډول راکړل شوې ده چې اف ایکس مساوي کېږي 2 په توان د اف ایکس مساوي کېږي 2
ضرب د x په توان د سل فاکتوریل پر سل فاکتوریل ضرب د کل فاکتوریل جمع x په توان د سل ضرب د څو جمع یو. نو کله چې د دې تابع سلم فاکتوریل مشتق موږ او تاسې واخلو یعنې سلم فاکتوریل مشتقې دا به مساوي شي څو سره ضریب د دې څو دی 2 پر سل فاکتوریل د فاکتوریل دی نو دا د ا ان حد شو 2 پر سل فاکتوریل سل فاکتوریل کل فاکتوریل ضرب توان څو دی لاس سل په توان د x په توان د سل دی سل فاکتوریل دی نو د x په توان د سل فاکتوریل فاکتوریل ځکه n حد شو. نو که دلته موږ او تاسې ګورو دا حد د دې سره اختصاریږي یا لنډیږي یوازې چې پاتې کېږي څو دی 2 دی نو موږ او تاسې ځواب څو لاسته راغی 2. په پورتنۍ ځوابونو کې تاسو ګورئ ګلالۍ زده کوونکو چې په پورتنۍ ځوابونو کې کم ځواب سم دی لومړی ځواب سم دی لومړنی ځواب موږ او تاسو ته څو راکړل شوی دی 2 راکړل شوی وایي موږ او تاسې چې همدا ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی نو دا 1 پر سل فاکتوریل دی دا 3 فاکتوریل او دا هم 0 فاکتوریل. دا و ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې 29مه پوښتنه راځو موږ او تاسې اوس 30مې پوښتنې ته. دیرشمه پوښتنه موږ تاسې نه په دې ډول پوښتل شوې ده وی که چیرته یو مساوي ai جمع 15j وي نو کوم لاندې قیمت سره د a یعنی a کوم قیمت اخیستلی شي چې یو وکتور یا مقدار یا مطلقه مساوي د تحت جذر د 40 وي. نو پوښتنه په دې ډول ده دا شوه دیرشمه پوښتنه لیکلي دي که یو وکتور مساوي ai وکتور جمع 15j وکتور وي نو که یو وکتور مساوي 40 وسي یو وکتور مساوي 40 وسي نو a قیمت څو دی د a مساوي د څو سره دی. لومړی ځواب چې دې ته موږ تاسو ته راکړی څو دی لومړی ځواب یې راکړی راته a مساوي 15 a مساوي 15 دویم ځواب یې ورکړی دی چې a مساوي 3 او دریم ځواب یې ورکړی دی چې a مساوي 1 a مساوي 1 او څلورم ځواب یې ورکړی دی څلورم ځواب یې ورکړی چې a مساوي 2 سره دی a مساوي 2 سره a مساوي 2 سره. دا ځوابونه موږ او تاسو ته راکړي دي د دې ځوابونو لپاره موږ او تاسو کار کوو نو د دې لاسته راوړلو لپاره په حل باندې پیل کوو لیکو چې حل چې وکتور چې راکړی یو وکتور مساوي له څو سره دی ai وکتور جمع 15j وکتور او یو وکتور یې څو راکړی دی مقدار چې دا مساوي کېږي مطلقه د 40 سره نو a به څو اوسي a به څو اوسي. لومړی راځو د دې وکتور که یو وکتور یې موږ قیمت څو دی یو وکتور یې لیکلی دی چې یو مساوي کېږي 3i وکتور 3i وکتور او دا جمع 15j وکتور د دې ځای څخه داسې پایله لاسته راځي که چیرته موږ او تاسې د دې چې واخلو دلته به یې ولیکو دا مساوي کېږي د څو سره تحت جذر ده دا a دی تحت جذر ده a مربع جمع 15 مربع او دا مساوي کېږي د څو سره a مربع جمع 15 دا چې موږ تاسو ته یو قیمت راکړی یو قیمت مساوي څو سره دی دا قیمت نو لیکم چې a مربع مساوي a مربع جمع 15 د جذر لاندې دا مساوي کېږي د څو سره دا مساوي کېږي د یو وکتور قیمت څو راکړی تحت جذر ده
څلور دېرش. که دواړه خواوې موږ او تاسې مربع کړو یعنې دواړه لوري موږ او تاسو څه کړو مربع یې کړو نو دلته به 6 لاسته راشي نو لیکو چې ا مربع قیمت خپله لیکو ا مربع جمع 25 او دا مساوي کېږي د 4 جذر د مربع سره خلاصېږي نو کله چې خلاص شو نو ا به مساوي شي ا مربع به مساوي شي ا مربع مساوي کېږي د څو سره 4 منفي 25 نو ا مربع مساوي شو د 14 نه چې 15 لاړ شي 9 نو که د اطراف جذر واخلو نو ا به مساوي شي د څو سره مثبت منفي 3 سره مثبت منفي 3 پورتني ځوابونو کې وګورئ د ا په کوم قیمت سره دلته کې ا ته دوه قیمته مثبت منفي 3 راغلی په پورتني ځوابونو کې ا مساوي څو دی 15 دی او دلته دویم ځواب څو دی ا مساوي 3 دی په دریم ځواب کې ا مساوي 1 دی په څلورم ځواب کې ا مساوي 2 دی نو موږ وایو دویم ځواب سم دی ځکه دلته مثبت قیمت هم لرو نو د دې لپاره لیکو چې دویم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی ښه ګلالۍ زده کوونکو دا اوس زموږ او تاسې نننی لوست په خپلو کورونو کې په خپلو کتابچو کې پرې ښه کار وکړئ تر څو وکولی شئ خپلې خوښې ښوونځي ته لاره ومومئ نور هم په سپېڅلي رب سپارمه الله مو مل شه